زموږ صحابو کې یو صحابي دی عبدالله ابن حذافه. الله تعالی ډېره ښایسته ځواني او ډېر حسین بدن ورکړی. الله تعالی ډېره ښایسته او خوبصورته زندگی ورکړې وله. د روم غزا له رالی، خپلو ملګرو سره د رومیانو په قید کې رالی. یو دی 2 ملګري نور سره د رومیانو قید کړ. نو رومیانو چې د ځواني ته وکتل، د ښایست او حسن ته وکتل او د دې ښایسته بدن او قوت او دلاورۍ ته وکتل، برای فیصله سره وکړه چې دا سړی چې قتل کوو د دې پر ځای دا ښه دی، راسه یو ترتیب ورته برابر کړو. که چیرې دا سړی زموږ په دین باندې راسي، پر عیسایت باندې راسي، زموږ دپاره به ډېره لویه سرمایه جوړه سي. ځکه تاسو راسئ د قتله بغیر یو چل ورسره وکړئ. څه ورسره کوي؟ د ټولو څه مخکې اولنی پر ده باندې روب او دباو واچوئ. وی به راوایي چې دا به در سره وکړو، دا به در سره وکړو، دا په دې مرګ به دې قتل کو، په دې ځای کې به په ورو به دې وسوځو او په تیلو کې به دې کباب کو، څه به در سره وکړو. لیکن هغوی د پیغمبر علیه السلام په صحبت کې زندگی تېره کړې. په خدا قسم که هغوی په دې د دې په خبرو باندې یو قسم غوماشي او کیکې له خوړی، هغوی ته په دې خبرو کې یوه ذره فکر نه ورباندې چې کله هغه د دې لارې څه مایوس او ناامیده سو. دویمه لارې دستي د لالچ ورته نیمه دنیا به درکو او د دې خپل حکومت حصه به تا ته درکو او دلته به زنانه درکو او دلته به واده درکو او دلته به جایداد درکو. لیکن ما درته ویل د پیغمبر صحبت یافته وو، هغوی په دې خبرو کې سوچ نه بندېدی، نه غوږ ونیو. درېمې د ټولو څه خطرناکه حربه هغه یې دا کله برای یو زنانه ښایسته کله. د روم حسن او ښایست په ټوله دنیا کې ضرب مثل. یو زنانه ورته ښایسته کله او هغې په دې باندې ورته پوه کله چې په یو چل د چلو کېږي دا سړی په زنا او په بدکاري باندې اخته کړ. حضرت عبدالله په مزاج کې داسې آزاد سړی و. کله به په مجلس کې ډېرې مسخرې کولې، صحابه به یې ډېر خندول. حضرت عمر یو ځل پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړي چې دا عبدالله خو دومره ګپې او مسخرې کوي او دا ټول مسجد نبوي په خندا اخته کړي. پیغمبر ورته دعوه فانه يحب الله ورسوله، پرېږدئ عبدالله د الله او د الله د رسول سره ډېره مینه لري. نو یو طرف ته عبدالله چې په کومه کوټه کې بندي دی، په هغه کوټه باندې هغه خوبصورته زنانه ورسره ننیستله او قسمه قسم میوې او خوراکي او د دوی په حد وس کې چې څومره نعمتونه و دا ټول ورته کښېښول. او زنانه په دې باندې امر کله چې ته به دا سړی یو رقم د رقمو په خپل ځان ته میلان ورکړي. ځکه کفر څه دی؟ کفر سراسره بې حیایي ده. د کفر لوی هتیار څه دی؟ د کفر لوی هتیار چې پر دشمن باندې وار پکوي، پر مسلمان باندې وار کوي، هغه بې حیایي د دې لوی اسلحه ده. او مسلمان بیا په یو شي ته دومره غوټ نه ماتیږي، د مسلمان ته د ایمان درکل ته لګیږي چې یو زنانه دته د ګناه دعوت ورکړي. بیا سړي ته د خپل ایمان درک معلومیږي چې زما ایمان در کومه حده پورې دی. ځکه مسلمان چې کله نوجوان هغوی د زنانې په چکر کې راسي، بیا د ده څه هر څه ورکړي. عبدالله ابن حذافه چې په کومه کوټه کې اوسېږي، هغه زنانه ورسره ننوتله. عبدالله ابن حذافه چې زنانه راله، هغې د پیغمبر د قرآن یو آیات اورېدلی و، هغه دا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چې د بې حیایي ځای رالی د خپل نظر کښته ساته. بس هغې نه زما او ستا غوندې تفسیرونه ویلي، نه د قرآن ډېر تحقیقونه کړي، نه د قرآن د آیاتو مطلبونه بیان کړي، او نه د قرآن تفسیرونه هلته لیکل سوي وو، نه هلته د قرآن ډېرې نسخې وې. په ټولو وطن کې به یو نسخه ویه به نه وه، لیکن صرف د پیغمبر د خولې سه دا آیات اورېدلی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، د پیغمبر د خولې سره وتلی، د هغې پر دماغ نقش شوی. 3 ورځې مسلسل هغې دا سترګې پورته نه کړې، 3 ورځې مسلسل هغې دې زنانه نه ولیده چې دا انسان راته ناست دی، حیوان راته ناست دی، ډبره راته ناسته ده او که دغه سیټه راته ناسته ده. هغه خلکو د قرآن کریم پر آیاتو باندې عمل کوي. عبدالله ابن حذافه 3 ورځې دغه زنانې سره دننه، 3مه ورځ هغه زنانه راووتله، بره خپل بادشاه ته ودرېدله. څه ورته وایي؟ ورته ایها الملک الی این ارسلتنی، ای بادشاه تا چاله زه ورستولی یم؟ الی حجر او مدر لا ینظر ولا یاکل، دا ډبره وه، دا لوټه وه، دا انسان ولو،
په 3 ورځ کې د نن نه اغید خبره وکړه، په 3 ورځ د نن کې اغید صرف نظر ل راپورته نه کوي چې ماته ولا ګوري. دا دې زه چاته ور واستول؟ اوس دا زنا خواهش، د ګناه خواهش، د شهوت زور خو الته پر انسان راځي چې انسان خو یو ځل په نظر باندې یو څوک وویني، چې کله هغه په نظر باندې څوک نه وویني نو پر هغې باندې د خواهش غلبه بیا د کومې خوا راځي؟ بادشاه باره د دې کوټې سره وایستی، چې راوایستی یو غټ دیګ یې وایښاوی، دی یې راوستی، هغه 2 نور ملګري د بله ځاسه ورته راوستل. چې کله یې راوستی هغه دیګ چې مکمل وایښی دی، برای دا یو ملګری راوستی و دې دیګ ته یې ور واچوی، هغې کې وخوټ کېدی لکه پکوړه داسې کباب سو، هغې یې د تیلو سه وغورځوی. دی ورته ګوري، برای دا بل ورته راکش کړي، دا بل چې کله ور واچوی چې هغې هم د پکوړې غوندې کباب سو چې د تیلو سه یې وغورځوی، بادشاه امر وکړي چې دی په راکش کړي. دی چې کله در نیمایه پورې دیګ ته ورنږدې کړي، روایت کې راځي قیل انه بکا، د ژړا شروع کړه. بادشاه دستي ورته راولی، راول سړی ولې ژاړې؟ د ځوانۍ فکر در سره دی، د ژوندو د زندګۍ فکر در سره دی، د عیالو د کور غم در سره دی. ایا پر دې مسافري باندې ژړا درله؟ پر دې خپله بېوسي و بېکسي باندې ژړا درله؟ پر څه باندې ژړا درله؟ دی څه ورته وایي؟ والله لا ابکي جزع من الموت ولا سبابة الى الحیات. ورته سړی په خدای قسم که پر دې باندې ژاړم چې زه د مرګه بیریږم، یا زه د دې تیلو څه بیریږم، یا د دې عذابه څه بیریږم، پر دا غم نه دی را سره. ولا سبابة الى الحیات، په خدای قسم که دا فکر هم را سره دی چې زما زندګي څنګه ختمه شوه. هغه ورته ژاړې پر څه؟ ورته یوه خبره مې ژړوي. ورته کومه خبره دې ژړوي؟ ورته زما خو یو روح دی، زما یو نفس دی چې تیلو تور ولویږي، هغې کباب سي زه به ختم سم. کاش ارمان مې دا دی چې زما پر بدن باندې څومره ویښتان دي، الله تعالی دومره ارواحان او نفسونه ما ته را کړي وای، او د هر یو جلا جلا کبابېدی ما ته به څومره خوند او مزه وای. نن خو زما یو نفس دی، هغې به ختم سي. کاش زما دومره نفسونه او ارواحان وای لکه زما د بدن ویښتان چې هر یو جلا جلا کبابېدی ما ته به څومره خوند او مزه وای. د هغې خلکو سره د دین فکر او د خپلې زندګۍ حفاظت په دې شکل باندې